په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د هر څه د مخه باید زه یادونه وکړم دوستانو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ نوي راتلونکي معلومات په اسانۍ ترلاسه کړئ. د پوهنتون محصله مریم کور کې یوازې هم سخت باران و چې ځوان نجلۍ وویل زموږ کورنۍ په شیراز کې ژوند کوو. زه د زده کړو لپاره تهران ته راغلم او پلار مې راته یو کور په کرایه ونیو. په دې ډول ما په دې کور کې یوازې ژوند پیل کړ. د دې ځوانې نجلۍ نوم مریم و. خپلو خبرو ته یې داسې ادامه ورکړه: یوه ورځ په حمام کې د پورته کور له چت څخه اوبه راڅڅېدې. څاڅکي دومره لوی نه و خو ماته یې مزاحمت کوه. له لږ صبر وروسته ورغلم. د ګاونډي دروازه مې ور وډبوله. ځوانه ښځه او خاوند یې. مشکل مې ورته بیان کړو. خاوند په ښه ژبه راڅخه اجازه وغوښته چې سبا به زما کور ته راشي او رامنځته شوې ستونزه به حل کړي. زه هم سهار پوهنتون ته ولاړم او د کور ور مې خلاص پرېښود تر څو چې زه راځم نو ګاونډي به په کور کې رامنځته شوې ستونزه حل کړې وي. کله چې ماښام کور ته ولاړم نو ستونزه حل شوې وه. څو ځل مې هڅه وکړه د ګاونډي ټلیفون ته زنګ وکړم تر څو مننه ترې وکړم خو ټلیفون یې کار نه کوه. مریم وویل یو میاشت نه وه تېره چې د یو نمبر څخه راته یو ویډیو راولېږل شوه چې په لیدو یې حیران شوم. په ویډیو کې زما د حمام کولو صحنې او د جامو بدلولو حتی د خوب کولو شیبې ثبت شوې وې. فکر مې وکړ د هغه سړي کار دی چې کور ته د اوبو د څڅېدو د ستونزې د حل کولو لپاره راغلی و. په همدې شیبه کې پیغام راغی او پکې لیکل شوي و چې سم اټکل مو وکړ. زه ستاسې ګاونډی بهزاد یم. که مې چېرته خبرو ته غوږ نه ږدې نو دا فلمونه به خپاره کړم او ستاسې عزت به د 2 روپیو کړم. حیرانه وم، نه پوهېدم څه ووایم څه وکړم. له همدې کبله مې ورته وویل بېګا ته زما کور ته راشي. فکر مې وکړ خبر شوی دی چې زما پلار شتمن سړی دی، حتما پیسې غواړي، مګر هغه زما څخه وغوښتل تر څو ورسره کوروالی وکړم په داسې حال کې چې خپله مېرمن یې درلوده. حیران مې ورته وکتل. هغه شپه تېره شوه او وروسته مې چې هر څه زارۍ ورته وکړې ویې نه منلې، صرف ګواښلم به یې. آخر مجبوره شوم د هغه سره مې دوستي پیل کړه او د هغه غوښتنو ته مې غاړه کېښوده چې کیدای شي په دې ډول زما فلمونه او ویډیوګانې پاکې کړي. هغه دوام وکړ. ورځ تر بلې خسته کېدم. هغه یو د ډېر نامرده و. لاس یې راڅخه نه اخیسته. هره ورځ به مې چې د هغه مېرمن لیده د ځان سره به خجالت کېدم او د ځان څخه به مې نفرت کوه تر هغه چې یو ورځ زما لپاره یو څو خواستګاري راغلل. بهزاد ته مې وویل چې زه واده کوم. اوس یې وخت را رسېدلی چې ویډیوګانې پاکې کړې، مګر بیا یې هم وګواښلم او ویل چې ابرو دې وړم. بله چاره نه وه. ولاړم پولیسو ته مې شکایت وکړه. هغه د پولیسو له لورې ونیول شو. له لنډ وروسته یې چې کړي ټولو ومنل خو زما سره یې د کوروالي کولو خبره رد کړه. هغه پولیسو ته وویل کله چې کور ته ولاړم نو وسوسه راولوېده چې هلته کامره ولګوم او همدا کار مې وکړ. وروسته د 1 میاشتې چې کله هلته ولاړم نو ما صرف د مریم څخه پیسې غوښتې خو هغه په خپل وغوښتل چې ورسره کوروالی وکړم. محکمې وویل چې د کوروالي په هکله د تېرې کولو کوم ښکاره ثبوت شتون لري نو له همدې کبله نوموړی د شخصي حریم د ثبت کولو په جرم کې 15 کاله زنداني شو.